د داود شاه د وجلو د وخت سی سی ټي وي فوټیج او ویډیو اوس په سوشل میډیا باندې وایرل شوی ده او په هغه کې ښکاري چې په داود شاه باندې په کومه طریقه باندې ډزې شوي دي. که تاسو یې کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، داود شاه چې یو متنازعه څهره وه، یعنې هغه به په خپله لور باندې ډانسونه کول او لور به یې ورته د کیمرې مخې ته ګډېدله چې ډېرو کسانو په دې وجه باندې په داود شاه باندې ډېر زیات تنقید کولو. د دغه هر څه نتیجه دا شوه چې په داود شاه باندې ډزې وشوې، خو په اول کې دا خبره کېده چې دغه ډزې په هغه باندې نامعلومه کسانو کړي دي. خو بیا چې کله هغه هسپتال ته ورسول شو او د علي شاه او د هغې مور سره خلکو رابطې وکړې، نو هغې پکې په اکبر خان باندې دعوه وکړه چې هغه ځان ته صدر وایي او په پېښور کې ژوند کوي. ورسره یو بل کس چې زیارتګل نومېده هغه هم یاد کړی دی او دریم یې جان حبیب یاد کړی. ویلي دي چې د دې هر څه ماسټر مایند جان حبیب و، خو جان حبیب دا ټولې خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې د دې کار شراکت کې ورسره نور کسان شامل وو، زه ورسره نه وم او نه زه دا کسان پیژنم چې دا کار کړی وي. نو قدرمنو دوستانو، ډېر خلک په صدر اکبر خان باندې شک کوي چې دا کار هغه کړی دی او هغه هم په دې باره کې لا خپله صفایي نه ده پیش کړې چې دا کار به رښتیا هغه کړی وي او که نه. موږ هغه سره هم رابطه کوو چې کله مو ترې معلومات واخیستل ضرور به تاسو سره شریک کړو. ستاسو ټولو یو ځل بیا هم ډېره مننه چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي.